كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زما محترم مسلمانان ورونو، د ایمان مزیداری او خپلی شعبی بیانیدلی، د ایمان برخی بیانیدلی، د دې لپاره چې موږ او تاسو خپل ایمانی سرمایه کامل کو او د خپل ایمان نه فائدې واخلو. نو د ایمان په شعبو کې یو ډیره ناشنا شعبه غدا ده چې کله یو مؤمن په طاعاتو کې استعمالیږي، د الله په بندګۍ کې استعمالیږي، د الله د دین په خدمت کې استعمالیږي، د طاعاتو توفیق ورته ور نصیب کیږي، نو په دې باندې دا خوشاله شي، دا په خپل زړه کې خوشحالي محسوس کی او همدارنګه د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کی، ځکه چې دا ټول طاعات د رب العالمین د مدد نه بغیر نشي کېدلی، او همدا معنا ده د ایاک نعبد و ایاک نستعین. او چې کله الله دې نه کي یو مؤمن په ګناه کې واقع شي، یوه ګناه ترې نه وشي، یوه خطا ترې نه وشي، نو دا په دې خپله ګناه باندې ډیر زیات خفه شي، ډیر الله سبحانه وتعالی ته سر ټیټی شي، حیا ورته ورشي، د سترګو نه اوښکې وبهیږي، وجړیږي. نو دا د ایمان علامه ده او دا د ایمان برخه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای: من سرته حسنته وساءته سیئته فهو مؤمن. د الله د رسول محمد مصطفى صلی الله علیه وسلم دا فیصله کړي چې څوک په ګناه باندې خفه کیږي، زړه دردیږي چې کله پکې واقع شي، او په نیک عمل باندې، په صالح عمل باندې خوشحالیږي، زړه خوشحاله شي، د ده په زړه کې سرور راشي، نو د الله د رسول فیصله ده چې دا مؤمن دی. نو السرور على الحسنة والاغتمام بالسيئة من علامات الإيمان. ونیک اعمالو باندې خوشحالیدل او په بدو اعمالو باندې خفه کېدل دا د ایمان علامه ده او دا د ایمان نښه ده. نو زما محترم ورونو، یو سړي ته چې، یو مسلمان ته چې د سهار د لمانځه توفیق په جمع باندې میلاو شي، دا اودس وکړي، بیا مسجد ته لاړ شي، په جمع باندې لمونځ وکړي او بېرته راوځي، نو پکار ده چې دا د رب العالمین شکر ادا کړي او دا ورباندې خوشحاله شي، ځکه چې ټول نیک اعمال د رب العالمین په توفیق باندې انسان کولی شي، ځکه چې لا حول ولا قوة الا بالله دا یو بهترینه دعا ده. د دې مفهوم او معنا هم دا ده چې نشته د هیڅ طاقت په نیکۍ باندې او نشته د هیڅ طاقت د بدۍ نه د بچاو مګر د رب العالمین سره دا طاقت دی. یعنی رب العالمین به تا ته په نیک اعمالو باندې طاقت درکوي او د بد اعمالو نه به دې محفوظ ساتي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسو ایمان کامل کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.